أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې و دې خپلو بندګانو ته داسې فرمایي چې پوره به ورکول سي صابرینو ته مزدوري د دوی اجر د دوی بغیر حساب بې له حساب. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه یو روایت خدا ته راته نور روایت کړی دی چې لا والله ما هناک میکال ولا میزان. په هغه ورځ به صابرینو انسانانو ته چې پر مصیبت باندې صبر کوي هغو ته به نه ترازو کښېښول سي چې د دوی عمل کې وتلل سي، بې حسابه به جنت ته ځي. ځکه خو الله جل جلاله ویلي چې اجرهم بغیر حساب، د دوی اجر به بې له حسابه وي، حساب به نه ورسره کېږي. د انس رضی الله مبارک څخه روایت دی چې جناب محمد صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي دي وتنصب الموازین یوم القیامه، په ورځ قیامت چې الله جل جلاله ټول مخلوقات راوپورته کړي، حساب و کتاب شروع سي، هر انسان به د خپل ځان حساب ورکوي. په هغه ورځ باندې که یوه نیکي انسان کړي هم به ښکاره سي او که یوه ګناه کړي هم به ښکاره سي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. د یوې ذرې د خیر حساب به هم وسي، د یوې ذرې د شر حساب هم وسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي موازین ترازو به نصب کړول سي. فیؤتي باهل صلات، اهل د لمانځه به راوړل سي، هغه خلک چې په دنیا کې ښه لمونځونه کول. فیوفون اجورهم بالموازین، هغو ته به د دوی مزدوري ورکړي، د دوی اعمال به وتلي. او دغه رنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ویؤتي باهل الصیام، هغه خاوندان د روژې چې په دنیا کې روژې نیولې هغه به راسي، خپل اعمال به وتلي چې نیکۍ یې درنې سولې، الله جل جلاله به حساب ورکړي، ثواب په لاس ورکړي، ځي جنت. او دغه رنګه به د خیراتو والا راسي، حج والا به راسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویؤتي باهل البلاء، راتګ به وسي په اهل د بلا او د مصیبتو سره چې په دنیا کې غمونه ورباندې تیر سوي، مصیبت ورباندې راغلی، پر هغه باندې صبر کړي. فلا ينصب لهم میزان، الله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله به دې ته میزان نه ودري. ولا ينشر لهم دیوان، نه به د دې عملنامې وغوړي چې مو کړي دي، ښه مو کړي دي، بد مو کړي دي. ويصب عليهم الاجر صبا بغیر حساب، پر دې باندې بعد د دې ثوابونه داسې توکړول سي، بس وځي جنت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی یتمنى اهل العافیه، هغه په دنیا کې چې عافیت یې درلودی، مریضان نه وله، غم یې نه درلودی، مسکینان نه وله، هغه به تمنا وکړي انهم کانوا فی الدنیا تقرض اجسادهم فی المقارض، هغه وایي کاشکې په دنیا کې موږ د خپل بدنونه په غچي په بیاتي باندې ټوټه ټوټه کړی وای، اوس به مو دغه د درد او د تکلیف او د زحمت او د غم جریان به الله مشترک کړی وای. په ورځ قیامت چې څومره انسان په تکلیف وي په دنیا کې حالت به د اثرات وي. عز الدنیا ذل الاخرة، ذل الدنیا عز الاخره. په دنیا کې څومره سړی معزز وي، څومره جوړ وي، څومره اثرتمن وي، څومره خواهشات پوره وي، هلته به د غومره تنګلاستی وي. او که په دنیا کې څومره د سړي دردونه وي، په دنیا کې څومره پر سړي مصائب وي، څومره تکالیف وي، هلته به د غومره د حساب اسانه وي، د ده به کار سم وي. او دغه رنګه د حسن بن علي رضی الله عنهما څخه روایت وایي سمعت جدي رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه د خپل نیکه څخه مې اورېدلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک شي چې هغه ویل ان فی الجنة شجره، جنت کې یو درخت ده، هغه ته شجرة البلوا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ویؤتي باهل البلاء یوم القیامة، دا اهل د مصیبتو، د غمو، د تکلیفو دا به راوړل سي په ورځ قیامت. فلا يرفع له دیوان ولا ينصب له میزان، نه به دوی ته عملنامې ورښکاره کړول سي او نه به دوی ته طولو ترازو ودرول سي. یصب علیهم الاجر صبا، دوی ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله وایي خپله مزدوري ورکړي. ځکه دغه آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کوي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. او دغه رنګه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی وایي یود اهل البلاء یوم القیامه، په ورځ قیامت هغه د مصیبتو خاوندان چې غمونه ورباندې ورغلي،
په دنیا کې تکالیف ورباندې ورغلي، په دنیا کې زحمتونه ورباندې ورغلي، هغه به وایي کاشکې په دنیا کې دا زموږ بدنونه په غچو، په بیاتیو، په چړو باندې ټوټه ټوټه سوي وای، خو اوس به زموږ نور مقام لوړ سوی وای. تفسیر در المنصور جلد 12 صفحه 619. د معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی، وایي ماته ابن لی، زما یو زوی مړ سو. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ماته یو خط راواستاوه، په خطه کې دا لیکلي وو من محمد رسول الله لا معاذ بن جبل السلام علیک. د محمد چې د الله جل جلاله رښتینی پیغمبر دی، د هغه له طرفه څخه سلام دی و معاذ بن جبل ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خطه کې لیکلي وو احمد الله الذي لا اله الا هو، د هغه رب حمد وایم چې یو دی، واحد دی او شرک نه لري. اما بعد، ورسته له حمد او له سلام او له الله دې ستا د مصیبت عوض درکړي، او الله دې اجر درکړي، او الله دې صبر درکړي، او الله دې شکر درکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته لیکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وایي ان نفوسنا و اموالنا، په تحقیق سره زموږ نفسونه او زموږ مالونه او زموږ اولادونه، دا ټول دا د الله جلاله له طرفه یو تحفه د مشترک کول سوي دي، یو امانت ته مشترک کول سوي دي. دا د الله له طرفه یو امانت ته مشترک کول سوي دي. موږ پر دې باندې نفع او ګټه اخیستلی سو الی اجل معدود، تر یو معلومه وخته پورې، ویقفزها لوقت المعلوم، تر یو وخت معلومه پورې موږ پر دې نفع اخیستلی سو. دا امانت چې الله را کړی دی، که زموږ بدنونه دي، که زموږ اولادونه دي، که زموږ قریبان دي، که زموږ مالونه دي، دا د یو معلوم وخت لپاره الله موږ ته موقت را کړی. ثم افترض الله علینا الشکر، الله پر موږ شکر فرض کړی ده که موږ ته یو څه راکړي، نعمت راکړي. والصبر اذا ابتلا، او صبر یې پر موږ فرض کړی دی چې په شي کې موږ مبتلا سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته وایي کان ابنک هذا من مواهب الله، دا د هغه تحفو د الله څخه و چې تا ته یې درکړی دی، د هغه یو امانت و چې الله تا ته درکړی دی، تا ترې څه وخته پورې پر هغه باندې نفع اخیستله، خو الله هغه امانت بیرته له تا څخه واخیستی باجر کبیر، په یو ډېره غټه مزدوري باندې، ډېره غټه مزدوري درکوي که چیرې ته صبر وکړې او الله ته ځان تسلیم کړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته دا یو امانت یې الله را کړی ده، هغه یې درڅه واخیستی په یو اجر عظیم باندې. په دنیا کې خو چې موږ یو بل چاته یو شی امانت ورکړو، په خواست یې ورکړو، نو بل وخت چې ځینې وغواړو زما شی راکړه، د دې هېڅ نه ورکړو، بېرته شی ځینې غواړو. الله چې موږ ته هر څه امانت را کړي دي، دومره غټ احسان را باندې کوي چې هغه امانت بېرته راڅخه اخلي، پر هغه باندې بیا عوض او ثواب هم راکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک ته صبر وکړه، دغه اجر عظیم له لاسه مه باسه، هغه په بې صبري باندې وځي. وعلم پوه سه یا معاذ بن جبل ان الجزع لا یرد میتا ولا یدفع حزنا، دغه ژړا او بې صبري کول دا مړی بېرته نه را ژوندی کوي او نه غم په لرې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا د توصیه ور واستوله، دا خط یې ور واستاوه. نو هر مسلمان باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خط چې معاذ راته ته استول سوی دی، په دې باندې موږ کفایت وکړو. او وهب بن منبه رضی الله عنه وایي وجدت فی التورات، په تورات کې مې 4 خبرې داسې متصلې هغه په 4 لیک کې راغلي وي. من قرأ کتاب الله تعالی فظن انه لم یغفر له فهو من المستهزئین بآیات الله، که څوک د الله کلام وایي او بیا په دې کې شکر ولري چې ما الله زه نه یم بخښلی، دا نو د الله په کتاب قرآن ملنډې وایي. دوم دا لیکلو من شک مصیبة، که چا شکایت ته یو مصیبت وکړي چې پر ده نازل سوی، فانما یشکو ربه، هغه د الله شکایت کوي، هغه د خپل رب شکایت کوي. او دریم داسې لیکل سوي وه ومن حزن على ما فاته، که چا پر هغه شي باندې غم وکړي چې هغه پاته سو، لکه اولاد چې مړ سړی نو بیا غم پر کوي، نو فقط سخط على قضاء ربه، د نارضایي ښکاره کړه د الله پر قضا باندې. او څلورم دا لیکلي وو ومن تواضع لغنین، که چا د ماړه سره تواضع اختیار کړه د ده د دنیا په خاطر باندې، نو دریمه حصه د دین یې ولاړه.
انس بن مالک راته مبارک وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مجلس ته یو صحابي راکلی زوی ورسره او بل وخت نه رالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل صحابه کرامو ته چې پلانکی چیرې دی؟ هغه وویل دغه خو زوی زوی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وویل درځئ چې ولاړ شو د دې خپل ورور تعزیه او فاتحه وکړو. کما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورغلی، هغه ځوان هغه خاوند د دې کور ډېر غمجنه و. بیا ویل یا رسول الله زه ضعیفه یم او دغه یو زوی مې و، هغه هم لاړی وفات کړی، اوس په دې باندې ډېره غمګیني ښکاره کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته وایي په جواب کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته آیا دا دې نه ده خوښه چې په ورځ قیامت ته د الله او حضور ته راسې، هغه ستا زوی راپورته سي غږ وکړي چې یاره زما مور و پلار چیرې دي، او درې واره دا غږ وکړي، بیا ملایکې غږ وکړي چې پلانکی د پلانکي پلار هغه دې جنت ته ننوځي. دا دې نه ده خوښه چې هغه ستا زوی هلته بیا ستا شفاعت وکړي؟ وایي د هغه سړي څخه د غمګیني او دا خوابتیا ټوله ولاړه. او دغه رنګه د ابیدرداء رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي د سلیمان علیه الصلاة والسلام زوی وفات سو، نو په وجد علیه وجدا شدیدا ډېر پر غمجن سو چې زما زوی مړ سو. سلیمان علیه السلام چې مشهوره نبي دی، وایي دوی ملایکې الله جل جلاله ورته راواستولې، د ده په مخ کې کښېنستې، یوې ملایکې عرض وکړي. سلیمان علیه السلام ته عریضه وکوله چې ما غنم کرلې وه، دغه بل نفر رالی زما غنم یې ټول راڅخه ورېبل. سلیمان علیه السلام هغه نفر ته مخ ور واړو چې تا ولې د غنم ریبلې دي؟ هغه ورته وایي چې د په لار کې غنم کرلې وه، عمومي لار وه، عامه لار وه، خلک پر تېرېدل، نو چې موږ رالو غنم مو ورېبل، لار مو خلاص کړه. سلیمان علیه السلام د کښت خاوند ته مخ راواړول، دا خو ته ملامت چې په عامه لار کې دي کښت کرلی دی، دا ځای د غنمو دی چې ته یې کرې؟ سلیمان علیه السلام ورته ویل دي پر لار باندې غنم کرل دي، اما علمت ان لابد للناس من الطریق، ای ته په دې نه پوهېږې چې انسانان مخامخ یو لار غواړي پر ځي به؟ هغه ملک څه ورته وایي؟ فقال له الملك لم تحزن على ولدك، ته ولې پر اولاد غم کوې؟ اما علمت ان الموت سبیل الاخره، ای ته په دې نه یې خبر چې مرګ د اخرت لار ده، اخرت ته به سړی په مرګ باندې ورځي. سلیمان علیه السلام پوه چې دا خو د الله استازي دي، الله را استولي دي، ندامت او پښیمانتیا ښکاره کړه چې زه به بیا غمګیني نه کوم، بیا به زه غم نه کوم. نو محترمینو، په مرګ باندې خوا مه بدوئ، په تکالیفو باندې خوا مه بدوئ، الله موږ ته پر دغه باندې ډېر اجر او ثواب راکوي. تنبیه الغافلین صفحه 122 الصبر على المصیبه، باب الصبر على المصیبه. او د عبدالله بن مبارک رحمت علیه څخه روایت دی، هغه من اصیب بمصیبه، که یو چاته یو تکلیف ور ورسېدی، نو دی دې په هغه ورځ باندې داسې اعمال کوي لکه څنګه چې تر مرګ له مخه 5مه ورځ څنګه اعمال کول، څنګه خوشحالي کول، په هغه ورځ دې دغه خوشحالي کوي، لکه څنګه چې خوراک و څښاک یې کوو د دغه مصیبت څخه مخکې په دغه ورځ باندې دې هم هغه رنګه خوراک کوي، هغه رنګه دې څښاک کوي. ځکه په حدیث کې راځي من سعادت العبد، د هغه نیکبختیو څخه د انسان رضاء بقضاء الله تعالی، رضا د الله په قضا سره. حدیث ترمذی رقم 2150 کې روایت کړی. او د عبدالله بن عباس رضی الله مبارک څخه روایت وي، اول شیء كتبه الله في لوح المحفوظ، په لوح محفوظ کې چې الله اولنی شی ولیکي دا تورې ولیکي، إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسولي، زستاسو رب يم بل رب نلري یو زمو رب يم، لایق د عبادت بل څوک نسته لما سوا محمد الرسول، محمد زما رسول دی.
ومن لم يستسلم لقضائي، هر هغه څوک چې زما قضا ته نه تسلیمیږي، ولم یصبر علی بلائي، کم مصیبت غم چې ده ته ما ورکړی دی پر هغه صبر نه کوي، ولم یشکر نعمائي، او زما پر نعمتو باندې شکر نه ادا کوي، فلیتخذ له رب سوای، هغه دې نو له ما څخه بل رب پیدا کړي، بل رب خو نسته، هغه یو رب من دی. او په لوح محفوظ دا لیکلي ومن استسلم لقضائي، که څوک زما قضا ته تسلیم سو، وصبر علی بلائي، ما چې کوم مصیبت غم درد مسکنات مرض هغه فقدان د اولاد یې مړ سي، اولاد یې ورک سي، پر هغه باندې صبر وکړي او زما پر نعمتو باندې شکر ادا کړي، کتبته صدیقا، الله وایي زه به په صدیقینو کې ولیکم، وبعثته مع الصدیقین، زه به په صدیقینو کې راپورته کم چې 3 طبقې په ورځ قیامت شفاعت عظما کوي، او به حساب او به کتاب د عرصات پر میدان بسمین مخ ولاړي، نبیین و صدیقین و شهدا. او د هرنګ ملائکې او انسانانو ته، هغه مؤمنانو ته چې په دنیا کې صبر کړي، داسې ورته وایي سلام علیکم بما صبرتم، سلامتیا دې پر تاسو باندې په سبب دغه چې په دنیا کې تاسو صبر کړی. او دا مصیبت او بلاوی زموږ دپاره امتحان دی. موسی علیه السلام په یو دښته کې را روان دی، یو ځوان درندګانو خوړلی دی، چرلی دی، یو هډوکی یو ځای پروت دی، بل ځای پروت دی. موسی علیه السلام الله جل جلاله ته عرض وکړي چې یا ربه دا مؤمن به څومره په تکلیف باندې وژل سوی. نو درنده او چرموش لیوه چې انسان خوري، خو اول وارې تر غاړه نه نسي، که په هر ځای شرور وکول، په هغه ځای وکول، نو پر دې به څومره زحمت څومره تکلیف تیر سوی. الله جل جلاله څه ورته وایي یا موسی انه سألني درجة، ده په جنت کې یو مقام غوښتی رسه، خو دی په خپل عمل باندې نه سوی ورته رسېدلی، په ابتلیته ما مبتلا کې په دې مصیبت باندې چې هغه درجې و د جنت یې ورسوم. نو هر څه مصائب چې پر موږ راځي دا زموږ د آخرت دپاره ذخیره ده او د آخرت توښه ده. تنبیه المختارین د امام شرانی رحمت الله علیه صفحه 109 او د صحابه کرامو او د تابعینو په زمانه کې به انسانانو په ځان باندې غم خور، د ځان په غم کې به و چې قریب به مړ سو، په هغه کې به نه وله، دی خشو الله ته ورلی، هغه سخت مراحل د زکندن یې پر ځان تیر کړلې، موږ به څه کوو؟ صحابه کرامو کې به دا نه معلومېدل چې د کوم قریب به وفات سوی دی، په فاتحې پر ځای د ټولو سترګو به اوښکې راکړي، قبر به د ځان دپاره یو عبرت ګاڼه. او بشر حفی رحمت الله علیه مبارک چې به جنازې ته ولاړی، له هغې خوا بیا دی په جنازه کې را اخیستی و. واقعیت کې انسان د خپل ځان دپاره قبر او د خپل ځان دپاره مرګ په سترګو کې انځور وګرځي، بیا هغه د بل په مرګ خوا نه بدي، هغه د دنیا په تکالیفو خوا نه بدي، یوازې باید زموږ سره د آخرت سوچ وي، د آخرت غم را سره وي. موږ خو اوس د دنیا شوق او د دنیا غم او د دنیا حب اخیستی یو، نو اولاد هم دنیا ده، ښځه هم دنیا ده، دا الله د طاعت څخه سوا نور شیان ټوله دنیا دي. نو موږ خو دنیا ته زړه ورکړی ده، نو آخرت مو ایله کړی ده، په دې وجې د اولاد په غم، د اولاد په درد، د ځان په درد هغه زموږ څخه الله هېر. ما ته کله کله دا ښځې راځي، زه سبحان الله دی تعجب ورته پاتې سم چې دا ښځې به څنګه آخرت ته ځان رسوي. د لوڼو په غم لور واده سوه راله، او د خپلې مور سره مې اکثره وخت دا وایي چې بس لوڼې پرېږدي، اولاد او مال فتنه دي، الله ویلي دي په زړه کې راځي الله ته موږ ځای ورکړو، الله ته ځای ورکړو، د الله مینه که یو سړی د وخت څخه عادت دا جوړ کړي چې اولاد سره یې مینه راسي، دی دا ووایي چې یاره به ستا په مینه را بدل که، بیا به انسان د اولاد په مرګ باندې خوا نه بدي. طبیعي ده د اولاد په مرګ انسان خوا بدي، خو لیکن داسې انسانان مو لیدلي دي چې بیا فکر و شغل په لمانځه په هیڅ نه پوهېږي د اولاد په غم کې. باید سړی د خپل قبر په غم کې دومره سي. قبر هغه د وحشت او هغه د تورې تاریکیو ځای دی چې په دنیا کې د دې مثل نه موږ لرونه پیدا کولی سو.
صحابه کرامو ته چې به د قبر بیان کېدی نو صحابه کرامو به ژبې بندې سولې، نو صحابه کرامو به تر سترګو اوښکې راتویدلې، صحابه کرامو باندې به خوبونه حرام سول، خوب یې نه سوی کولی د قبر له بیرې څخه. او موږ څومره ګناهګاره یو، څومره په معصیت او په نافرمانیو یې اخته یو، خو لیکن زموږ قبر هیر دی د اولاد او د مال په غم او د جاه په غم کې یو. او مرګ رحمت دی، الله انسانیت ته وربښلی دی. مرګ رحمت دی د انسانیت دپاره. که مرګ نه وای جنت ته به څنګه تلای، که مرګ نه وای د الله ملاقات مو څنګه کولی. خو مرګ هغه یو دروازه ده زموږ د الله د ملاقات دپاره. مرګ یو دروازه ده د جنت ته ننوتلو دپاره. مرګ یو پل دی د آخرت دپاره. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم الموت تحفة للمؤمنین، مرګ د مسلمان دپاره تحفه ده. په مرګ به خوا نه بدوو، خو لیکن د ځان دپاره به د مرګ بندوبست نسو، د مرګ سرمایه به برابرو. که موږ د الله او قضا ته تسلیم سو، مرګ او په درد به بیا انسان خوا نه بدي. موږ کې خو که پیدا سي واده یې په ډلو په سروزو په ناروایو ولمانځو، نو د مرګ په وخت کې به بیا خود موږ ژاړو، د مرګ په وخت کې به خود نافرماني کوو. خو چې اولاد پیدا سي انسان په سترګو کې دا کښېږدي چې دا به بیا یې وخت راسه ځي او د خپل مرګ فکر یې وي، بیا انسان د بل انسان په مرګ خوا نه بدي. زما یو اکا دی او زما پیر و مرشد مبارک هم دی، استاذ مې هم دی، پیر مې هم دی. نو دغه د ولایت او د اولیاو او د بزرګانو هغه د مؤمن په مرګ خوا نه بدي. هغه چې د الله پر وحدانیت ایمان لري او الله ته ځان تسلیم کړي، هغه په مرګ خوا نه بدي. نو چې څه قریبان زموږ مړ سوي دي، دی وایي الحمدلله د دنیا له تکالیفو خلاصو، الله ته ورغلی. نو چې ایمان جوړ سي بیا په مرګ خوا سړی نه بدی. د جناب محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په زمانه کې په احد د غزا او د احد د جنگ په واقعه کې دلته ډیر صحابه کرام شهیدان کړل سول، ډیر زخمیان سول. خپل د جناب محمد صلی الله علیه وسلم پر مخ باندې وینه را روانې دي او شیطان ملعون اواز خپور کړل ماته محمد مړ سو. ډیر صحابه کرام لاسو او پښو کار پرې شول، ځای پر ځای کښېنستل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شهید سو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید نو، ژوندی شیطان دا ناروا کول. د انصارو څخه یو صحابیه په مدینه منوره کې و، د اواز ورورسېدی چې محمد صلی الله علیه وسلم مبارک شهید سو. دا وایي له هغې خوا څخه لږ چې پښو را روانه ده، یو جنازه په مخه ورله. صحابه کرام ورته وویل چې خاوند دې شهید سوی دی. دی ویل بلا په پسې په خاوند باندې این محمد صلی الله علیه وسلم، چیرې دی محمد صلی الله علیه وسلم؟ هغه ژوندی دی، حیات یې ورس په احد کې دی. دومه جنازه په مخه ورله، صحابه کرام ورته ویل زوی دې شهید سوی دی. دی ویل زوی په بلا پسې این محمد صلی الله علیه وسلم. دریمه جنازه په مخه ورله، صحابه کرام ورته ویل ورور دې شهید سوی دی. دی ویل ورور په بلا پسې محمد صلی الله علیه وسلم مبارک چیرې دی. څلورمه جنازه وایي د پلار په مخه ورله، صحابه کرام ویل پلار دې شهید سوی دی. هغه په بلا پسې این محمد صلی الله علیه وسلم. دا چې راله لږ پښې را روانه ده، د انصارو څخه یو صحابیه ده، نارې وایي چې این محمد این محمد. صحابه کرام ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هلته ناست دی. دا مبارک چې ورله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و حضور ته د شریف واړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په مابینځ کې ناست دی او ویني د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر بدن باندې معلومیږي. صحابیه ورته یا رسول الله ته حیات یې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ژوندی یم. ډېر حمد الله ته وایي چې الحمدلله چې زموږ مقتدا او زموږ پیشوا ژوندی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه ده چې زه اوس لاړ شم د خپلو قربانو د جنازې او د دفن او د قبر مناسبات وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ورسي. محبت دغه محبت و چې د اولاد غم، د خاوند غم، د ورور غم، د پلار غم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غم کې هیڅ وه.
نو زموږ سره خو د حبیب مینه نشته. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که پر تاسو باندې غم درسي د اولاد، پر تاسو باندې تکلیف درسي د اولاد، تاسې الله جل جلاله ته عجز زاری کوئ چې یا رب ته په دې امتحان کې صبر راکړي. او الله نسخې راستولي دي چې د خوشحالۍ او د فرحت دپاره الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکه دا وایه. او که مصیبت او غم در باندې راسي انا لله و انا الیه راجعون وایه. غم انسان ته راځي، غم به راځي، غم مونه په راغلی دي، خو لیکن صبر به کوو. دغه بې اختیاره اوښکې دا نه دي بدکار، خو لیکن دغه بې صبري چې بیا همیشه همیشه الله پاته د الله محبت پاته د اولاد په غم کې. زما یو ورورو هغه شهید سو. نو زه چې په دې صدمه باندې خبر سولم نو مې ځان ور ورساوه چې دی مې ولیدی شهید پروت دی. نو ژړا راکړه، زما په اختیار نه وه، خو د ژړا سره مې انا لله و انا الیه راجعون تر خوله راوته. او دغه آیات به په ذهن کې ډېر راکړي، ډېر به مې تلاوت کاوه چې الله جل جلاله وایي محمد صلی الله علیه وسلم بارک به هم مري. نو زړه به مې څه تسکین وکړي، څه آرام به وکړي. نو محترمینو، الله دې موږ ته صبر راکړي، الله دې موږ ته د آخرت غم راکړي. دغه سختې ورځې غم دې الله زموږ په زړو کې کښېږدي چې روان وي، چاره نه لرو. الله دې مو د قربانو څخه په ورځ قامت نه پردې کوي، په دنیا کې خو ځو. محمود غزنوي رحمت الله علیه وایي پر مور ډېر ګران، مور که ته مړه شوې زه به څه کوم؟ دا وایي یوه حکمت ورسره وکړي، ولکه زه مړ شومه یو خیرات وکړه، د خیرات داسې کورو داسې خلکو ته ورکړه چې په کور کې غم چا نه وي لیدلی، په کور کې مړی نه وي سوی. نی وخت دی مړ سو، مور یې ډېر غمجنه وه، بیا خیرات وکړي. نو امینځان او خادمان ته دی کورو ته ورغله چې په کور کې مړی نه وي سوی. تر ماښامه پورې وګرځېدل، په ټولو کورو کې مړی سوی. خادم چې به غوښې ورولي دا خیرات دی یا کور دې واخلي چې په هغو کې مړی نه وي سوی. هغوی په موږ کې خو مړي سوي دي، اکا مړ سوی دی، پلار مړ سوی دی، نیکه مړ سوی. ماښام چې خادمین راغلو غوښې یې بېرته راوړل. ولکه په ټول ښار د غزنه کې دی څوک نه و چې په کور کې دې مړی نه وي سوی. دی ویل اخ ما ته خو زوی د عبرت واقعه راښولې ده، دا خو په زوی په دې کې ما ته غټ پند راکړی ده چې په دې ټولو کورو څخه مړي وتلي دي، نو ته هم په ما پسې غم مه کوه. نو دی ویل زه به صبر کوم. نو مړي له ټولو کورو څخه وتلي دي او مړي به بیا وځي. الله دې موږ ته صبر جمیل پر راکړي. باید موږ چې مرګ را پیر سي، صدمه را پیر سي، الله ته مراجعه وکړو، الله ته ځان تسلیم کړو. او بیا چې په آینده کې د اولاد غم د مور سره وي، د پلار سره وي، باید هغه الله جل جلاله ته خواست وکړي چې الله دا د اولاد غم رسه ایسته که، د ده د غم پر ځای ستا محبت او ستا د نبي محبت را نصیب که. او خپل قبر سړی سترګو ته کښېږدي چې زه به واقعیت دې قبر ته تلونکی یم او ځم به له دنیا څخه. بیا انسان ته د نورو غمونه فرق نه ورکوي، بیا به صرف د ځان په غم کې وي، د ځان غم به اخیستی وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.